بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د سهار 2 رکعاته سنت اکثره وخت را صفاته سي. زه چې کله و جمعه ته ورسمه چې زه سنت کوم جمعه ته راسه تیریږي، نو دا 2 رکعاته سنت را صفات سي. آیا د دغه 2 رکعاتو سنتو قضا ورسته پر ما لازمه ده؟ یعنی د سهار د لمانځه ورسته دغه 2 رکعاته سنت بیا زه راوګرځوم کې پرېږدم؟ محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې زموږ علماء کرام د مذهب علماء کرام هغه دا را اخلي چې د دغه 2 رکعاتو سنتو قضا چې کله د سړي صفات سي ورسته دا نه ده لازمه. یعنی دغه 2 رکعاته سنت د سهار چې کله د سهار د جمعات په خاطر باندې یا د وخت تنګي په خاطر باندې د سړي صفات سي، د دغه 2 رکعاتو قضا نه د سهار د لمانځه ورسته فورا نه د لمر د راختلو ورسته د دغه 2 رکعاتو قضا لازمه ده. هدایت جلد اول صفحه 132 هغه د مسله راخلی. دغه رقم بنایه جلد 3 صفحه 122 هغه د مسله راخسته ده. محترم وروره، خو البته ستاسو د پاره د لازمه ده چې تاسو د دغه 2 رکعاتو سنتو یو خاص او خصوصي خیال وساتئ، ځکه سیدتنا عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به 4 رکعاته سنت د ماپښین د لمانځه د مخه او 2 رکعاته سنت د سهار د لمانځه د مخه د بې همیشه کوله نه به پرېښوله. د حدیث ستوري دی کان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. د حدیث بخاری راخستی دی. په بل حدیث کې دا فرمای چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په نوافلو کې یعنی په سنت المنځو کې د هیڅ شي دون خاص او خصوصي خیال نه ساتي لکه د 2 رکعاتو سنتو د سهار. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. نو دغه رقم په یو بل روایت کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه 2 رکعاته سنت د سهار د دنیا او ما فيها بهتر او غوره دي. په یو بل روایت کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه 2 رکعاته سنت ماته در ټولې دنیا ماته محبوب دي. یعنی چې ټوله دنیا ماته یو څوک راکړي دونه نه په خوشاله کېږم لکه په دغه 2 رکعاتو سنتو باندې. نو محترم وروره، تاسو کوشش وکړئ د غفلت څخه کار مه اخلئ. که یوه ورځ د سړي د که مشکل پیښ سي خو پروا نه لري او که همیشه سړی دا رقم وي نو دغه سړی ملامت دی په شرع کې او د دغه عظیم سعادت چې 2 رکعاته سنت د سهار دی د دې څه بیا برخې دی د دغه نه عظیمې برخې څه دی ځان نه بې برخې کوي او دغه عظیم اجر او ثواب دی د خپل عمل نامې څه نه کموي. الله جل جلاله دې توفیق موږ او تاسو ټول ته نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.